سلامونه ملګرو، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، تحیات سوکالي مو نصیب شه چې ویښ یې شي ضمیر داسې پیغور اولس له ګورم، زنځیر چې د وحدت شي داسې شور اولس له ګورم. قدرمنو، تاسو ته پته شته ده چې د موږ چې ورته دا زموږ دا ملک نه دی د په نوم چې د اسلامي جمهور یا پاکستان یادیږي او د اسلام پکې نوم نشان نشته، البته اسلام آباد جمهور یا پاکستان چې ورته وویلی شو نو دا به ښایي. مونږ په دې کې خړپوسي کړي، سایو پکې اغستی، په دې خاوره کې به بیا واپس ښخیږو. مونږ پې فخر کوو، خو که مونږ ته تکلیف دی، مونږ ته د واکمنو نه دی، دې خاورې ته ګناه نشته دی. دا خاوره زرخیزه ده، مونږ له خپلواکي راکړې ده، مونږ له پاسپورټ راکړی دی. بدنصیبي دا ده چې په دې خاورې واکمن د دې خاورې د دې قوم خیرخواهان نه دي، او په ټولو په دنیا کې که سوچ وکړي په ټولو نه ظالمان او ظلم کوونکي چې دي که نه هغه د پاکستان واکمن دی، او د ټولو نه زیات د قوم وینه چې څکي نو هغه دا وخت په نړۍ کې د پاکستان واکمن دي. ګوره د ټولې دنیا قانون داسې دی که نه، که دنیا له نه ځو نو موږ به خپل خوا و شا وګورو چې کله منګه د توک دکان ته لاړ شو که نه، نو د توک ریټ یو شانتي او کله چې لږ لږ سامان اخلو د هغې ریټ بل شانتي. یا به په خصوصي توګه درته زه داسې ووایم چې موږ کتابونه ډېر چاپ کړي دي، د کتابونو دا به ته ووایو چې کله ته پرس ته لاړ شې که نه، چې ته 500 کتابونه چاپ کړې د هغې یو ریټ، چې ته 1000 کتابونه چاپ کړې د هغې بل ریټ، یعنې د 500 کتابونو ریټ ګران وي، د 1000 کتابونو ریټ اسان وي. دغه شان دی چې بیا 2000 کتابه چاپ کړې د هغې ریټ بیا بل شان چې هغه بیا د هغې ارزاني. د هغې نه لکه هغه ریټ ورو ورو راکوزېږي. زمونږ په وطن کې دا حال ده که نه چې ته 200 یونټه بجلي استعماله، د هغې به درته یو ریټ لګي، بیا چې د 200 نه سیوا کې هغه به درته ډبلیږي. نو دا چې دی نو دلته کې ذهن د سره مني نه پکار دی چې ته 200 یونټ استعماله، دغه ریټ یو شانتي، بیا چې څومره یونټ سیوا کې پکار دی چې په دې کې ډسکاونټ راتلی د قوم دپاره ریلیف راتللی. خو نه، دا پاکستان داسې نه کوي. هغه دې قوم ته وایي چې که ته مرې او که ته چوې، ته به 200 یونټ چې استعماله دا به یو شانتي، د دې نه چې سیوا کوې نو دا به بیا یو په ډبل ته ورکوي. دغه شانتي د ګیس بجلۍ بل دی. ځکه زمونږ قوم چې دي که نه هغه بجلۍ ته هم جاړي او ګیس ته هم جاړي. دو خپلې پیسې سرمایه کاري بهر کړي ده، دا د غلو دي، د غل زامنو دي، د غل بچو په بهر ملکونو کې ځان پوره کړی دی، هر څه کړي، او چې دلته کې لسه چل وشي، د چا پلیټلیټس کم شي وتښتي دې ملک نه، د چا څه وشي بیا په هغه ملک کې ناسي. خو خبرې ډېر او سر یو قدرمنو، موږ به د هغه چا مرسته کوو څوک چې د دې ملک د دې قوم د بقا دپاره راوتلي دي، او په دې وخت کې لکه مخکې پی ډي ایم جوړ شو د عمران خان خلاف، هغه د کورسۍ دپاره پی ډي ایم جوړ شو، د هغه حکومت یې ونړو، هغو سیټونه تقسیم کړو، حکومت یې تقسیم کړو، دا ستا دا زما ویشانه وشوله، خوشحاله هېڅ چل نه و، او بیا روغ موټ چلو د دغې لیډرانو دپاره، او که دل کېدل قوم پکې دل کېدو. دا وخت صرف جماعت اسلامي ده چې هغه راوتی دی د قوم دپاره، هغه سیټ نه غواړي، هغه حکومت نه غواړي، هغه کورسۍ نه غواړي، هغه دا نه و چې زه د شهباز شریف حکومت غورځوم، لکه مخکې چې پی ډي ایم والا وی چې موږ د عمران خان حکومت غورځو، دا نه و چې موږ حکومت غورځو. هغه ډي چوک ته تللي دي، حکومت وی چې دوی سره به کسان نه شي، خو د هغو د نظریې نه ورسره سیوا خلک ملګري شو، کنټینر ورته کېښود، سنی هغې ورته کېښودو. خو جماعت اسلامي دا وخت د قوم دپاره چغې وهي، د بجلۍ خلاف، د ګیس خلاف، نو موږ د هغو اوږه په اوږه ولاړ یو، او په کار ده چې د قوم دپاره، د قوم د بقا دپاره څوک چغې وایي چې موږ سیاست نه کوو، ځکه دې سیاسي لیډرانو د قوم تباه کړو د دې، او موږ هم ذموار یو، ځکه چې موږ د انا سیاستدانان چې دوی زما غل، زه خپل غل لیډر ته زنده‌باد وایم، او ستا غل لیډر ته مرده‌باد وایم. چې زه ستا غل لیډر ته مرده‌باد وایم، د ټول نه به مخکې خپل غل لیډر ته مرده‌باد وایم. نو ملګرو راځئ چې دا وخت د جماعت اسلامي سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو په دې وخت کې، او د هغو ملاتړ وکړو، ځکه چې هغه د کورسۍ اخیستو دپاره نه دي راوتي، هغه د حکومت اخیستو دپاره نه دي راوتي، هغه د نواز شریف، د شهباز شریف د دغې غلو، ډاکوانو، د دغه لندنیانو، د دغه بې ایمانه، دغه چې په نرۍ خبرې باندې چې دی نو وینې کمیږي، په نرۍ خبره ورته بیماریانې راځي، او حکومت له تښتي، د ملک نه تښتي، او بیا د ملک سره د دې سره ډیل وکړي، او راشي روغ موټي لکه سره مندران ګرځي. خدای دې دغه تباه او برباد کړي، د مخ د ځمکې دې خدای دغه غله پناه کړي. نو راځئ چې د جماعت اسلامي سره اوږه په اوږه ودرېږو، او د دې قوم د بقا او د دې ملک د سالمیت دپاره خپل صلاحیتونه په کار راولو. په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.